چې زما خپل الماني ملګري دي، وخت کې چې دوی زموږ یو بل ملګری یا د خپل کوم بل ملګری وویني او ما ورته معرفي کوي، نو ورته وایي چې دا په جرمن نشنل ټیم کې لوبیږي. په ما باندې دای فخر کوي، معنی یې دا چې زه په خپل جامعه کې قبول کړی یم او زه په دې جامعه کې یم فعلا. Sag, welche Trikotnummer habe ich? Okay. Ich habe Nummer 15, du kannst Nummer 13 haben. Ja. Heimat. Was ist Heimat? Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. نو بعضې وخت دا خبره زما دپاره صحیح ده، بعضې وخت چې فکر کوم چې زما فامیل په افغانستان کې، افغانستان دپاره زه هغه کوم احساسات یا دغه چې لرم هغه د بل ملک دپاره نه لرم. Tschüss, ich komme gleich wieder. خو مګم په هغه ځای کې اوسېدل زما دپاره ناممکنه دي، نشم اوسېدی، ولې همیشه پاکستان کې راغټ شوی یم د یو مهاجر په حساب باندې. بیا بعد د هغو نه صرف 11 میاشتې اوسېدم په افغانستان کې، د هغې نه بعد راغلم دلته جرمني ته. نو زه د هغه نفرانو نه یم، هغه کسانو نه چې همیشه په دې هڅه باندې وو چې زه چې یم، زما نشنالټي چې ده. زه د جرمن کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم، نو د هغو دپاره هم د پاسپورټ درلودل ډېر ضروري وو، ولې چې خصوصا بعضې وخت نورو ځایو ته سفر وي، لکه دې کال زموږ UK ته سفر و، نو ما ته ضرورت نشته دی چې زه یا ویزا واخلم یا دا ټول پروسه وکم. که سړی جرمن میړه یا ښځه ولري او 2 کاله دلته په جرمني کې واده شوی ژوند ورسره تیر کړي او 3 کاله مینلی په جرمني کې اوسیږي، نو 3 کاله بعد هغه اپلای کړلی شي. اپلای مې وکړ او یو بل قانون هم دی چې 8 کاله بعد سړی اپلای کړلی شي. د اپلای دپاره کوم شیان چې ضروري دي، Einbürgerungstest B1 به چې سړی خپل ژوند او خپله خرچه خپله ورکړي. بل Aufenthaltstitel. زما خپل شخصي نظر د 2 نشنالټیو په باره کې دا دی چې زه خپله دا یو ډېر ګټور شی ګڼم، یعنی دواړه نشنالټي ډېره ښه خبره ده. خپل افغانیت ما د لاسه نه دی ورکړی، یعنی نیم افغان یم او نیم جرمن یم.